او دوی هم وایي مونږ ازاد شوي یو، مونږ هم وایي مونږ ازاد شوي یو. اوس دا د شپې په 12 بجې به وي او مونږ په باستن کې یو، ویسټ باستن. د دې غوا نه به شروع کړو نو داسې چمکداره غوا یې جوړه کړې ده خو داسې به ورو ورو مونږ ځو د دې سمندر غاړې ته. نو دا رستوران دي، اوس خو د شپې ناوخته دی، دا رستورانټونه بند دي. نو مونږ د دغې سمندر غاړې ته راغلو، ملګري دي راسره. نو دغه یو مناظر او یو منظره به درته وښیم د شپې. دا د سمندر د غاړې باستن دی. دا هغه بلډینګونه دي چې موږ ورته ختلي وو، هغه لاندې نظارې مو تاسو ته ښودلې. دا د سیند غاړه، د سمندر غاړه، ارامه ارامي، ښکلی لایټینګ. دا ژوند روان دی، دوامداره دی. خلک د خپلو دوستانو سره، د خپلو مینانو سره، د خپلو معشوقو سره د سمندر غاړې ته راځي. دا ښه ښکلې زینې. نو دا نظاره زما په خپله خوښه شوه. د حیات خان ورلډ لیدونکو تاسو ته دې ډالۍ وي په دې کې چې تاسو هم خوښه شوي وي. دا باستن دی. دا حیات خان ورلډ د ولسنامې لیدونکو د دغې بلډینګ سر ته به موږ اوس خیږو او دا ولسنامه به تاسو ته د دې بلډینګ د سر نه ښایي. د دې بلډینګ په سر باندې چې کم ځای د بوسټن د ښار ښکاري، بیا د لاندیني چت نه نظاره د دغه ښار، او بیا لاندې چې راکوشې نو د دې ټول ښار نقشه یې دلته کې یو ډېره ښکلې نقشه یې جوړه کړې ده، پوره د هغې لایټینګ، د هغې سیسټم او د هغې هغه د دې بوسټن د ښار وداني په نقشه کې جوړه کړې ده. یو ډېر ښه شاهکاره نقشه ده، هغه به درته بیا ښیم. نو راځئ چې ورشو د دغې بلډینګ د سر ته او دغه ښار تاسو ته وښیم. راسره اوسئ. د ولسنامې درنو لیدونکو دغه ځای ته زه راغلم، دا نقشه درته ایکسپلور کوم او خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي. دا د باستن ښار نقشه ده چې دوی جوړه کړې ده، یو آرټ دی چې د دې دنګ ځای نه دا ښار څنګه ښکاري، بیا د دې لایټینګ، د دې خوند. دلته ډېر زیات رشي خو فی الحال ما پکې لږ دا وګوره، د دوی دا لایټینګ یې داسې ښکلی کړی لکه دا ښار داسې لایټینګ لري.
مولوي صاحب دا باندې پوخ اواز به هم لږ ټیک ساتو چې دا دوی څه نمونه جوړه کړې ده دا زموږ دا د ګل وګوري او دې پوه شي دا په دې کې د خاص ملي کارشاو ته وایي جوړښت ورته وایي دلته په دغه شکل باندې دا چې د برې نه ښکاري دغه دوی خپل د معماري فن دلته پرمایش کوي زور خار دی که نه تاریخي او دوی هم وایي مونږ ازاد شوي یو مونږ هم وایي مونږ ازاد شوي یو او دلته یو سیمه ده په نامه د کانکور د دې دغه د ازادي هایلنډیز هغه مې لیدلی ده چې هغه مجسمې دي ډېره تاریخي قبرستان دی پکې داسې ده دلته بیا هم د امریکا د کوډ بورډ نه راځي دې داسې یو مهم ځای دی سیل لپاره دوی په خپل دغه خپلواکي هېوادونه دوی ګڼ نو دا دغه بلډینګ د ودانۍ پر سره دی 250 منزل باندې زه ولاړ یم او د ولسنامې درنو لیدونکو ته دغه ځای خیمه کوم چې زه وینم لاندې د ښار دی د باسټن او دلته کې هارورډ یونیورسټي هم ده دلته د فوټبال ګراوند هم دی د بیسبال هم دی نو ښکلی ښار دی شکر دی په دې ساعت چې لا ژوندي دي هغه تراب صاحب شعر د ویډیا نه دی په دومره رقیبانو کې ژوند سره د بغاوت جانانار د ګڼې ګرځي شکر دا دی چې لا ژوند کوو بس په دې دونه تیاره کې او په دې دونه شپه کې خو به پته نه لګېږي خو بهرحال دا تاسو په انټرنیټ باندې یا په ګوګل باندې سرچ کولی هم شئ چې دا دغه سټیډیم دی او بیا دا ورسره هم دی نو دا د دې ځای نه داسې ښکاري ده زه به د دې ځای نه دا نقشه واخلم دا مخامخ چې ښکاري دغه زه پکې هم ښکارم بهرحال خو شاید چې تاسو ته ښکاره شي شاته هغه پارک په نوم دی خو موږ ورته لکه سټیډیم وایو که نه
مونږ ورته سټیډیم وایو هغه پکې مونږ ټول ښه صفا هم ښکارو بهرحال دلته انټرنیشنل لوبي کیږي د ټولو ملکونو دغه مختلف لوبې وي که نه او که نه یو دا بیسبال دی بیسبال دی. ښه دا د بیسبال دی او د دغه ځای د باستون کوم ټیم چې دی یا لوبډله چې ده هغه د سږ کال چمپین هم ده ښه د نړۍ او چمپین شوې ده ماشاءالله نو بس دا خو تکړه خلک دي زمونږ خو ګرونو تاسو ته پته ده که نه هغې به خبره نه کوو بهرحال پرتله کوي نه د یو بل سره خو دغه څیزونه دي تاسو یې وګورئ د ولسنامې درنو لیدونکو دا وخت زه په پریډینشل بلډینګ ده دا په باسټن کې دی او دا 250 منزله دی لاندې دی دا علاقه داسې ښکاري او نیازي صاحب ولاړ دی نیازي صاحب سلامونه مسعود جان سلامونه مسعود جان نن موږ په زوره هایجیک کړي وو د لال دا د کوره او دغه ځای ته یې راوستلو نو مسعود جان ستا څونه وخت شو 2.5 کاله که 3 ډاکټر صاحب تقریبا راتلونکي اګست کې 3 به پوره شي که نه 3 کاله به دې پوره شي او دې ځای ته به څو پېرې راغلی دا مې دریم ځل دی او وقار خو دې ولیدو چې څونه یېرېږي وقار خو د چا پلار دلته وګرځی نو نیازي صاحب تاسو په لیدو باندې خوشحاله شو او ډېر زیات خوشحاله شو دا زه یو ولسنامه غونې کې جوړوم او ویم چې دغه دنګ دنګ ځای پکې مو خیمه دی خلکو ته او تاسو میوند جان پکې مو خیمه میوند جان زمونږ بل ملګری پکې هم بیا وښیو خرور او بزو او که په دغه ځای باندې را سره لږه خبره وکړي نیازي صاحب تاسو راته دغه په حق لوي دا سټیډیم که نه دا زه لږ رازوم کوم دلته نن شپه د بیسبال گیم دی او تقریبا 40,000 کسان پرې ګډون کړی دی دا ښار د رڼاګانو ښار دی ښکلی ښار دی خو ستاسو په راتګ دا نو ډېر ښکلی شوی دی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې راته بس نن به هم په دغه ځای کې څه لږ لږ شارټس زه د ولسنامې لیدونکو ته واخلم او دغه سټیډیم ما لږ را زوم کو خو که ډېرې زوم کوم نو بیا به خوند پاتې نه شي او زما دا ورور وایي چې په دې کې نن 40,000 خلک دي که نه 40,000 خلک پکې نن شتون لري مخامخ اخواته MIT او هاروارډ پوهنتون دی چې هغه نو په نړۍ کې نوم لري مشهوره دی دا هاروارډ خو زما خیال دی په دغه کې هم دی په انګلند کې هم دی که نه نه یونیورسټي نه اکسفورډ دی اکسفورډ دی او هغه ټاپ دی فرست دی په نړیوال هاروارډ دویم دی دا هماغه ښار دی چې هاروارډ بلکل هغه راتاویږم دې طرف ته چې هاروارډ یونیورسټي هم دلته ده که نه او ما زه خطا شوم اکسفورډ خو هلته ده داسې نه چې زمونږ د عکسونه پکې داسې ګډوډ رانه شي خو بهرحال دا څومره چې تاسو وینئ په دغه کیمره کې دومره موږ هم وینو نو بس نو شی جان دی شي ستاسو